افغان کډوالو نوره یوه فیصله کړې چې نور په پاکستان کې نه پاتېږي. که حکومت ورته دغه اخطار هم ورنکړي چې تاسو به ځئ، افغان کډوالو دا یو فیصله کړې چې نور خپل کاروبار، نور خپل تجارت دا به ټول افغانستان ته منتقل کوي، او څه چې ورسره دي ګاډي، رکشې، سوارلۍ چې هر څه وي د دوی د زندګي د چلولو یو رزق ګټولو چې هر څه وي هغه به ټول افغانستان ته انتقال کوي. دا افغان کډوالو یو فیصله کړې ده چې نور په پاکستان کې نه پاتېږي. دوستانو د په دې هکله باندې یوه ویډیو له تاسو سره شریکه کوم چې کومه داسې فیصله یې کړې او څه وخت مثلا د دې فیصلې باندې عمل کیږي، او افغان کډوال نور نه غواړي چې په پاکستان کې ژوند وکړي، زندګي وکړي. راځئ تر اوسه له مخه دغه ویډیو وګورو، له هغه نه بعد بیا ورباندې غږیږو. نور د دې نسته باید دا بېعزتي په ځان باندې برداشت نه کړو، دغه بیره له سر نه لرې کړو. که څوک رکشا لري، که غوا لري، که ځمکه یې اخیستې ده، که هر څه لري، په قرار یې راټول کړئ. څه دوی سبا درته وایي چې تاسې وخت پوره ده، تاسې نن د قافلې په شکل وځئ. بلکل په کار هم دویمه خبره، موږ او تاسې که چېرته لس کسه د لغمان، لس کسه د وردګو، لس کسه د زرمات، هر یو لس کسیزه ډله جوړوو، هلته په افغانستان کې د رئیس د مهاجرینو سره یا وزیر سره ګورو چې وروره موږ خو راغللو په زور یې راوایستلو. اوس وروره کور نه لرو، ځکه کور نه لرو چې د ما پلار او نیکه راغلی و، له هغې نه بعد 14 کوره ترې جوړ شوي دي. ځمکه هم درکوي، ځای هم درکوي. یوه میاشت دوه میاشتې تکلیف ده، دا مشکل اسانه کېږي. یعنې کولی شئ، هر سړی کولی شي. ما 50 شپېته لرې کړې کابل کې چې تر رئیس الوزرا پورې، تر وزیر داخلې پورې، تر هر چا پورې رسایي شته، مشکل نشته. هغه پاټکونه، هغه تکلیفونه چې مخکې هغه مشکل نشته. بیا چې څوک شخصي دښمني نه لري، سیاسي مشکل نه لري په افغانستان کې، د دې وطن هغه وطن ډېر ښه ده. نو د ما خبرې په همدې ځای ختمې شوې. کوم ورور کوم سوال لري ملک صاحب ناست دا ویډیو تاسو تر پایه وګورئ. آخري خبره همدا ده چې ذهن هم خلک تیار کړي چې څومره وخت وځي، والله چې دا خلک هم پوه شي د پاکستان، د ټول چکوال نه، د ټول پاکستان، چې دا خلک په قرار روان دي. دوی هم خپل شدت کموي، د اپریشن شدت خپل کموي، دا مجبور دي په قرار نه زموږ جلسې نه نن ټول 3 سلوله د روبه تلیفون خبر دي. تاسو جلسه نه ماته جلسه خبر دي. څه باره کې ما دی دا نتیجه ګیری موږ ورکوو. تاسو هم څه دي ویلي، تاسو هم څه دي ویلي، ما نه دی ویلي. ملک صاحب یوه خبره بل هم له ټول ورونه یو خواهش کومه چې دا موږ او تاسو دلته 40-50 کال هم ډېر ښه په عزت تېر کړه. له حقیقت نه باید تېر نه شو. د پاکستان ښه خلک دي، خصوصا د پنجاب نرم خلک دي. عوام یې ډېر دوه کاله چې د رویه بدله شوه، چې حکومت او عوام د موږ مخالف دي، د هغې ډېر وجوهات دي. جنګونه موږ وکړل، دلته اغلا یې موږ کړلې، په ټاخون خلکو وویل یعنې موږ د مهاجر پایس نه وو، د دې په جلسو کې هم شرکت وکړه، ګډ شولو. کرکټ څه شی ده؟ په کور باندې وروختو، ګواهان یې په ټي وي کې راته ښکاره کړه، په خبره ورسېدې. څه ویلې موږ هیله کړې چې لږ ډانډا ده او که کرکټ ده، د دې په سر باندې موږ له خولې هغه الفاظ ویلي که نه چې هغه یې خوشحالي کوئ. مګر موږ مهاجر یو، د دې وطن استوګن نه یو. یعنې ډېر مسایل موږ په خپله ځان ته پیدا کړي. له ټولو ورونو نه دغه یو خواهش بل هم کوم، زه نه د پاکستان نماینده یم، نه نماینده یم. الحمدلله هغه ورځ نه ده تر مخ ایجنسیانو سره دا خبر وکړه، ما تا سره به 10,000 کسان تعلق لري، ما 1,00,000 کسان د ما په موټي کې دي، مشکل نه لرم. دا خلک مې ورته ویلې شکر په دې ټول افغانان فخر کوو، خو بیا هم افغان یم. شین کارډ مې ایسې، پیوار مې په جب کې ده، سبا یې بله ورځ هم روان یم. اوس مې ویزا مې ختمه شوه، ځم په دې وطن ته. دغه یو خواهش له ټولو نه ملک صاحب د تاسو ټولو نه کومه چې خپلو کورو ته، خپلو اولادونو ته، ټولو ته دا نصیحت وکړئ چې کله له تاسو نه دا شیطانه میډیا پوښتنه کوي، کوشش وکړئ چې غلط لفظ له خولې نه استعمال نه کوئ، ځکه چې دا خلک بیا موږ ته وایي چې دا عربنامه کې دي. موږ به دا ورته وایو چې د پاکستان خپل مشکلاتو دومره وخت راکړه، راغلو. او که چا ظلم و زیاتی را سره کړي، پیسې را نشتې، په نری ورته ووایي چې پولیسو رشوت رانه واخیسته، په کور هم راوړ، دا خبر ورته کوي. مګر په صورت دوستانو دا ویډیو تاسو وکتل، د چکوال سره شاید تعلق لرونکي یعنې په هغه ځای کې افغان کډوال اوسېدونکي دي. یعنې دا یو فیصله یې کړې که نور پاکستان موږ ته په دې ځای کې د استوګنې اجازت راکوي که یې نه راکوي، نور موږ دا یو فیصله کړې چې له دې ځای څخه به ځو خپل وطن ته.
په فردي وطن کې که هر څومره ته اوسېږې، پښتانه متل کوي چې پردی کټ تر نیمې شپې ده. که هر څومره ته که ګزاره پکې وکړې، اخر ته داسې وخت راځي چې پر یوازې خبره به باندې د تا او د ده سره لانجه سي، خبره مو سره واوړي، نو دی بیا تاسو ته له هغه ځای څخه د وتلو د خارجولو تا ته امر کوي چې له دې ځای څخه ځه. لکه د ده په وینا باندې مثلا ما تاسو ته مخکې هم وویلې چې په پاکستان کې څه داسې ده چې بیا هم هغه افغان کډوال چې د پاکستان شریعت نه لري، د قانوني اسناد نه لري چې په پاکستان کې اوسېږي، بیا هم دی غواړي چې په پاکستان کې اوسي او افغانستان ته د نه تللو ضد کوي. څه شی شته په افغانستان کې داسې؟ په پاکستان کې هم څه داسې سته چې مثلا بیا هم دا کس آیا ښه کاروبار یې ده، آیا ښه ژوند یې ده، آیا ښه امنیت ده، آیا د ده زندگی ښه ده چې بیا هم دی له پاکستان څخه نه ځي افغانستان ته. لکه د دې کس په وینا باندې یقیني افغانستان ته تګ اولین خو زور غواړي، یقیني خامخا یو له یوې علاقې څخه چې بل ځای ته سړی ځي خو هم زور غواړي، بیا یو سرحد مثلا یو هیواد پرېښودل بل هیواد ته دا خو بیخي زور غواړي. مثلا 2 میاشتې 3 میاشتې کال به نو تکلیف وي، له هغه نه بعد به انشاءالله د دې زندګي په سوکه په آرام سره بیرته سمیږي، د پخوا شان ته به بیرته راګرځي. للوږ د هېڅوک نه د مړ سوی، الله هر انسان په هر ځای کې ساتي. نو چې دغه هیواد کې تاسو ته د پرېښودلو اجازت نسته، پیس اخلي یا نن یا سبا یا په زور، نو تر دې هغه ښه ده چې په رضا باندې ووځي. تاسو وګورئ که چیرې یقیني په صحیح معنا سره ټول افغانان چې په پاکستان کې اوسېږي ولاړ سي له پاکستان څخه افغانستان ته، د پاکستان حکومت به خپله دې ته مجبور کړی چې تاسو مه ځئ. ولې؟ ځکه چې دغه افغانان له پاکستان څخه تلل د پاکستان پر معیشت، د پاکستان پر اقتصاد، د پاکستان پر کاروبار باندې ډیر سخت زیات تاثیر کوي. د پاکستان په 4 صوبو کې په زیات تعداد سیم افغانان اوسېدل، افغان کډوال دا په بلوچستان او په خیبر کې دي. نو له دغه ځای څخه چې وځي، تاسو له هغه خلکو څخه پوښتنه وکړئ چې په دغو 2 صوبو کې یا کاروبار ده، تجارت یې ده، چې کاروبار دکانداري چې هر څه یې ده، ورسې پوښتنه ځینې وکړئ چې ستاسو کاروبار ته څومره نقصان رسولی ده، ستاسو پر کاروبار باندې د مهاجرو دغه وتل څومره زیات تاثیر یخی ده، یعنی څومره تاثیر ستاسو پر کاروبار باندې پرېوتلی ده چې څومره له کمې وخته چې افغانان له دغه ځای څخه کډې کولو ته مجبور، یعنی بل خپل هیواد ته ځي، نو پر دغه کاروبار باندې څومره زیات تاثیر پرېوتی ده. نو د افغان مهاجرو د افغان کډوالو په وتلو سره یقیني د پاکستان پر معیشت، د پاکستان پر اقتصاد باندې ډیر سخت زیات تاثیر کوي. نو یو ځل بیا له هغه افغانانو څخه یوه هیله کوو چې د پاکستان اسناد نه لري او پاکستان یې په دغه هیواد کې نه پرېږدي، هغه باید په ډېره خوشحالي په فخر سره دا ووایي چې خپل افغانستان خپل هیواد ته ځم، هلته به خپله زندګي له سره څخه شروع کوم. الله ډېر مهربانه ذات چې انشاءالله تر دې به ښه کاروبار وي، تر دې به ښه امنیت وي، تر دې به مو ښه مستقبل وي، تر دې به ډېره ښه زیاته خوندوره د خوشحالي ژوند او زندګي وي که چیرې د انسان یقین پر دې باندې راشي، ځکه چې الله انسان ساتي. کله دغه کسانو څخه پوښتنه وکړي چې تاسو له افغانستان څخه پاکستان ته کډې کولې، په هغه وخت کې تاسو څه درلودل؟ هېڅ هم نو، دغسې په 2 لاس باندې خو محنت مې وکړئ، تکلیف مې وکړئ، الله دې ځای ته راورسوله چې ښه زندګي مو برابره کړله تر خپل وس مطابق. نو داسې چې نن افغانستان ته ځئ، په افغانستان کې چې محنت وکړئ، تکلیف وکړئ، انشاءالله بیرته به د پخوا په شانتې ستاسو ژوند وي، بلکې تر پخوا به هم ستاسو زندګي ډېره ښه وي. او زموږ دا دعاګانې دي چې الله دې افغانان په هغه هیواد کې، په خپل هیواد کې وساتي، الله تعالی د افغانستان آباد کړي، الله دې بیا هیڅ کله په ټول عمر یو افغان هم بل هیواد ته د هجرت لپاره نه مجبوره کوي.